ویلیج کونسل قندارې پولینګ سټیشن نمبر 1 کوم چې ما تاسو ته یو پولینګ سټیشن دی همدلته فیمیل پولینګ سټیشن تی جدا دی دا وخت دلته ووټ باکس پروت دی پولینګ بوت لګېدلی دی په پوره امن طریقه باندې زما یقین دی چې هر څه به رواني پریزایډینګ افیسر سره خبرې څنګه تر سهار نه تر اوسه تقریبا څونه ووټ پول شوی دی او په کومه طریقه وشو ښه وشو خراب وشو دا زمونږ د حنفیه یعنې د قنداري ویلیج کونسل او په دې کې تقریبا 500 پورې ووټ دی خو دا 300 تقریبا فیګر اوس روان دی او مونږ ښه په سموث طریقه باندې کار روان کړی دی سهار 8 بجې مونږ سټارټ اخیستی دی او ډېر ښه پلیزنټ ماحول دی او بار نه انټرفیرنس نشته او ډېر په ښه طریقه باندې دا کلی چې کوم دی ښه په اتفاق دی او په خپله باندې شر تور خو پکې ونه شو سر هېڅ شر پکې نه دی شوی چې کوم انسټرکشنز مونږ ورکړي یا کوم د ډپارټمنټ طرف نه دي یا ای سی پي له طرف نه دي په هغې باندې ټول کار بند دي یا پولینګ ایجنټس هم مونږ سره ناست دي هغو نه مونږ اتارټیز اخیستي دي او چې څنګه انسټرکشنز مو کړي په هغې باندې بالکل ټیک روان دي ښه برابر ووټ د پولینګ به څه ټایم بندوئ پولینګ به 5 بجې بندېږي انشاءالله دې کې چې کوم کسان ستاسو سره دننه راغلي بالکل چې کوم کسان مونږ سره په چاردیوارۍ کې دي د رجسټریشن نو هغه به مونږ کمپلیټ کوو او بهر نه بیا نور څوک نه راځي البته 5 بجې زموږ فاینل ټایم دی د کیمرامین عدنان ساحل سره جاني ساره خونخیل یون ټي وي پښتونخوا